بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې دا ځینې کسان په کاغذ باندې د کاټنه سره راپرېږي د بل کاغذ وي چې هغه د لیکلو قابل وي، پر هغه باندې لیکایي کېدلی سي، په هغه اودس وچوي. دا د شریعت په رڼا کې څنګه؟ تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. محترمینو، هغه کاغذ چې هغه باندې لیکایي کېدلی سي، نو په هغه باندې اودس وچول د شریعت په رڼا کې جایز نه دی، ځکه د هغه احترام او قدر کول پکار دی چې دا د علم د حاصلولو یو ذریعه ده. اگر چې اوس د دې څه کاټن جوړ سوی دی، لیکن بیا هم د هغه کاغذ احترام کول پکار دی چې کم کاغذ د لیکلو قابل وي چې پر هغه لیکایي کېدلی سي. د اودس وچولو دپاره دی داسې شی استعمال کړي لکه ټوش پیپر چې هغه باندې لیکایي او داسې څه نشي کېدلی. په حواله سره د شامي جله مراوړ صفحه نمبر 315 دغه رنګه فتاوی رحمیه جله نمبر 3 صفحه نمبر 250.